بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ پرون موږ تاسو درس د پیراګراف متعلق درس ویلی و. نن هم همغه پیراګراف کې یو څه حصه پاتې ده او بیا هغې سره څنګ کې سټایل ده. لکه دا پیراګراف ولو پرون دغه خانه موږ ویلې وله تر دې پورې تقریبا ښه تفصیل سره انشاءالله چې څوک ورته متوجه سي څومره پیراګراف متعلق کمانډونه اجرا کوي نو پروني درس کې هغه ټول وویل شولو. که څه ناڅه پاتې هغه بیا نن به هغه لږ یو څه پاتې د هغې ښه تفصیل سره زه تاسو ته وایم. او دویم بیا دې نه وروسته دا دې ته سټایل ویل کېږي. موږ لیکنې ته یو خصوصي سټایل ورکوو، خصوصي فارمیټ ورکوو. نو هغه فارمیټ خو څه کمپیوټر مایکروسافټ کمپنۍ له طرف نه اتومات جوړ شوي دي او دا اکثر د موږ تاسو معیار سره برابر نه وي، نو بیا موږ خپله خوښه دې کې تغییر راوستی شو. نو هغه تغییر به څنګه راولو او یو سټایل څنګه اپلای کړو دا به اوس انشاءالله درس کې ووایو. پرون درس کې دا دلته چې څومره کمانډونه دي دا ټول تشریح شوي ولو. دلته چې لاړ شو دغه د پیراګراف مینو خلاصه شي په اصطلاح، نو دا چې موږ دلته کلیک کوو دا مینو راشي، دې ته پیراګراف مینو ورته ویل کېږي. دلته پرون موږ تاسو دا درس هم ویلی و او انشاءالله دې کې هم څه مشکل نشته. که دلته باریز شکل سره هم دا کمانډونه راغلي و، دلته موږ تکرارا بیا تشریح کړل، هغه مو وویل. او په دې ځای کې تر ټولو اهم ځای دا ده دغه ډېر زیات استعمالیږي. دا له تیر پیراګراف سره فاصله ده، د آینده پیراګراف سره فاصله ده، دا خپله د پیراګراف د کرښو په منځ کې فاصله ده. نو هغه له خپل عادي نارمل حالت نه کم هم راوستی سي د پیراګراف فاصله او هغه زیاتولی هم شي له همدې ځای نه. نو دا موږ تاسو پرون ویلي وو. دلته زو لاین اینډ پیج بریکس دا یو څو اپشنې دي، دا هم ډېرې مهمې اپشنې دي. نو دا زه تاسو ته وایم دې کې وینډوز ارفان کنټرول اول دغه سر کې اپشن ده، دا اکثر ټیک مارک وي او نو د دې ټیک مارک ګټه څه ده او یا که زه دا ټیک مارک لرې کړمه نو د دې به ماته څه نقصان وي یا څه فایده به اضافي فایده یې څه ده. نو زه دلته ځم او دلته لیکنې ته ځم. دلته زه یو لیکنه راړوم، فرضاً دا یو لیکنه ما کړې ده، دې لیکنې اخیر ده. دلته زه په دې لیکنه کې هسې زر زر لیکنه کوم، فرضاً څه لیکنه زه دلته زر زر کوم روان یم. دا پاڼه لا نه ده ډکه شوې، پاڼه چې کله ډکېږي تر دې پیراګراف دې کرښې ته چې لیکایي راورسېږي نو دا پاڼه ډکه شوه، د دې مطلب دا ده. نو اوس زه دلته لیکنه کومه، دا پاڼه ډکومه. دا تر دې پورې دا کرښې ټولې ځای شوې. اوس د دې نقطې ته تاسو متوجه شئ. زه ګوره دلته اوس دا خطه کرښه ډکه شوله، دلته نور د اضافي لیکنې ځای نشته او زه دلته نوره لیکنه کومه، یو کلمه لیکمه. فرضاً زه دلته ولیکمه کلمه. نو چې څنګه مې کلمه ولیکله د پورته دا په کار خو دا وه زموږ ستاسو ذهن دا غواړي چې دا صرف کلمه ټکی ښکته راغلی وای، دا پورته دا یو خط د ولې راوړ؟ نو دا خو په کار نه ده چې راوړی وای، زموږ ستاسو ذهن کې دا وي ځکه پاس خو د دې خط ځای شته، ځکه دا کلمه ټکی بیا ختم کمه لرې یې کمه نو تاسو ته به ګوره بره دغه ښکاره کېږي چې دا کرښه پورته لاړه بره خطه یې لاندې رانه وړه. دا لږ غټومه چې تاسو ته ښه واضح ښکاره شي. بیا دلته لیکنه کومه، نو چې څنګه مې یو حرف ولیکل چون بره د دې حرف د زایدو گنجایش نشته نو هغه یې ښکته راوړه، نو دا خو صحیح ده را دې وړي سوال نشته. دا بله کرښه یې ولې راوړه؟ نو په عامه تعبیر سره دا یو کاف یا دا یو کلمه دلته ډارېږي، دا را روانه صفحه کې ځان سره نور ملګري غواړي. هسې دا یو خبره مې وکړه. اصول دا دی موږ تاسو ډېر خلک مکتوب ولیکي بیا والسلام یا اخر کې یو داسې چې بیا به انشاءالله په دې متعلق اطلاع راکړه صرف دا الفاظ بلې پاڼې ته واوړي. نو دا اصول د لیکنې نه دي چې تاسو دغه صرف دغه یو چې مطلب پکې پوره نه وي پروت هغه بلې پاڼې ته بوځئ. لکه اوس دلته زه صرف کلمه ولیکمه، نو کلمه چې کله ولیکم د کلمې نه څه مطلب؟ چون دا کلمه خو له دې مخکې کلام سره تړلی د مخکې جملې سره، نو په کار دا د هغې سره یو ځای ولیکل شي. نو هغې سره خو ځایېږي نو کمپیوټر په اتومات شکل سره دا تیره کرښه یوه اضافي کرښه هم دلته راوړه. اگر چې د دې اضافي کرښې گنجایش شته دلته دا پاس ځایېدای شي، خدای دې لپاره راوړه چې دلته دا کلام تام چې څه ناڅه یو کس متوجه شي
چې ګوره دا ماقبل تیرې پاڼې سره ارتباط لري، نو په همدې خاطر باندې دلته راوړم. نو که زه اوس دلته دې پسې نوره لیکنه وکم او دونه لیکنه پیدا شي چې د کلمې سره ملګري اختیار کړي، دا لیکنه په خپله بیا په اتومات شکل سره پورته وخیږي او دلته به هغه نوره لیکنه چې زه وکم هغه به د دې ځای ته راشي. نو دا یو ادبي اصول هم دی. کلم چې کله مکتوب لیکل، ډېر خلک داسې مکتوب ختم کړي وسلام، یا فرضاً د هغه لیکونکي نوم هغه په بله پاڼه کې راشي. نو دا اصول نه دی چې یوازې امضا په شا مخکې شوي او مدعا یا مقصد او مطلب هغه په بله تیره پاڼه کې لیکل شوي. په کار دا ده که چېرته پیراګراف تاسو داسې حالت سره مخ کېدئ چې د پاڼې په اخر کې نور پیراګراف ختمیږي، موضوع ختمیږي او بیا صرف یا وسلام او یا یو معمولی جمله او یا د لیکونکي نوم هغه پاتې کېږي، نو بیا به ته دا پیراګراف نه ختموي. پیراګراف هم لږ تیرې پاڼې ته وړي او د مخکې پاڼې قلم باندې لیکل کول هغه به خط کش کوي چې دلته نوره لیکنه نشته او دا یو پیراګراف په مابعد پاڼه کې ولیکئ. اوس بعض اوقاتو کې موږ نه غواړو چې دا عمل کمپیوټر اجرا کړي، نو تاسو په اصل مقصد پوه شوئ. کمپیوټر اوس تاسو نه غواړئ چې ته ورته وایې چې یاره ته استادي مه کوه، بس چې څه لیکل پورته ځایږي پاسې ځای او نور که مابعد صفحه کې ځای شو را دې شي، نو موږ کمپیوټر ته وایو چې یاره دې شي نه ته تېر شه. دلته ځو دا اورپان کنټرول کمانډ لري کوو. اوس تاسو لاندې لیکنې ته ګورئ، اوکې مې کړ، نو په اتومات شکل پاس چې څومره لیکنه ځایېده هغه یې پاس یوړه، دا کلمه ټکه یا دا نوره لیکنه پاس نه ځایېږي نو دا یې لاندې راوړله. انشاءالله پوه شوي به یاست. زه بیا ورته وایم چې یاره پخوانی سیسټم کولو هماغه طریقې سره نو دا زه وایم بیرته پخوانی حالت راوله. اوکې کومه ګورئ پاس پیراګراف نه یو خط راکښته کړي، هغه راکښته کړو چې څون دا موضوع دلته پوره شي یا څه نه څه دغه متوجه شي ویونکی چې ګوره دا مخکې پاڼې سره ارتباط لري. او بله خبره دا ده، اوس زه بیا ځم دلته کیپ ویت نیکسټ او کیپ ویت نیکسټ آینده سره دا لیکنه وساته، یا دې کې دا دواړه تقریبا یو بل ته نږدې دغه کوي، یا کیپ ویت ټوګیدر. مطلب دا ده چې دا او هغه ما قبل پیراګراف او دا کرښه یې سره نیمه کړه، زه ورته هم یو ځای وساته. نو په دې صورت کې هغه ټول پیراګراف یې را بره نه راکښته کړو. مخکې دلته یو پوره پیراګراف و، د هغې یو کرښه به یې کښته او پورته وړله. اوس موږ ورته وایو چې کیپ ټوګیدر، یعنی دا کلمه چې د کوم پیراګراف جز د ټول پیراګراف یو ځای وساته، نو هغه به یو ځای وساتي. نو دا صورت هم تاسو انشاءالله پوه شوي به د دې دوم همدا ده چې ټول پیراګراف مابعد سره وساته او د پورتني کمانډ دا ده چې ټول پیراګراف ماقبل سره وساته. چون ماقبل کې اوس هغه صفحه ډکه شوې وه، هلته یې ګنجایش نه و، نو د پیراګراف په ظاهر کار نه ورکوي. او دا پیج بریک ده، پیج بریک بیفور، دا موږ د دې لپاره دا استعمالي چې کله زه انټر ورته ورکوم نو دی به خپله په اتومات شکل سره صفحه راته ماتوي. زه اوس دلته نور لاندې ځمه، لاندې لیکنه کومه انټر ورته ورکړم، څنګه مې انټر ورکړم نوې صفحه یې راوړه، بیا په دې کې لږ لیکنه کومه بیا انټر ورته ورکوم نو دی مستقله صفحه راولي. نو دا انټر دا خاصیت اختیار کړي چې دی مستقله صفحه راوستی شي. لکه مخکې د دې کمانډ مونږ ویلی و د کنټرول انټر م ویلی و، خو چون کنټرول انټر لږ مستقل شکل لري او دا جدا ده، دا که بیا موږ دا کنټرول د اپشن بیرته لري کړو، دا صفحې بیرته سره وصل کېږي، او کنټرول انټر کې بیا دا فرق چې هغه بیرته نه سره وصل کېږي. نو دا څلور اپشن هم ډېر مهم دي او دا به هم انشاءالله ستاسو یاد شوي. بل دا ده سپریس لاین نمبرز دی او ډونټ هایپینیټ دی. دا دواړه چې دي دا یو خو موږ تاسو لاین نمبر کې استعمالولی شو. اوس ګورم هغه انټر ختم کولو پیج بریک، نو دا لیکنه مو سره ختمه شوله، صفحه یو شوله، د یو ځای کې یو شوله. نو اوس دا بل څه دې ځای ته زه لاین نمبر ورکوم. موږ مخکې ویلي وو چې کله موږ لاین نمبر ورکوو فرضاً غالبا هغه لی اوټ کې راځي که چېرته لاین نمبر موږ پیج سیټ اپ کې ویلی وو او دې ځای نه دا درس را روان هم د خو دلته موږ لاین نمبر ورکولی. موږ کمپیوټر ته وویل چې ما ته نمبر راکړه، ریسټارټ ایچ پیج کې نمبر راته، او دا چپ طرف ته تاسو وګورئ دا ښي طرف ته ماړوی شو، هلته خپل ځای راځي. نو خو دا نمبر دلته رالو. اوس زه وایم چې د یو پیراګراف نه دا نمبر لرې کړه. نو پیراګراف نه د نمبر لرې کولو لپاره به موږ همدا ننني درس ته ځو، هوم ته ځو او دې ته پیراګراف ته لاړو. پیراګراف کې ورته وایي دا نمبر راته ختم کړه د یو پیراګراف. نو ګوره د یو پیراګراف کې دلته نمبر ختم کړو. انشاءالله دې باندې هم پوه شوي.
او دې کې بل چې د بل هغه بیا په انګریزي کې استعمالېږي. انګریزي کې داسې استعمالېږي، دلته ما لیکنه تیاره کړې ده، زه انګلیش کې لیکل غواړم، انګلیش کې لیکل کول غواړم، او دې ته بیا مغه لی اوټ ته زو یو اپشن دغه ان وي، لکه دې ته وایي هایپینیشن. هایپینیشن اتوماتیک په لګېدلې ده، دا چې نان لګېدلې بیا کار نه ورکوي. نو هایپینیشن دې ته ویل کېږي، اکثر انګریزي اخبارونو کې به تاسو لیدلي یا په عربي کې هم کله کله استعمالېږي. نو زه دلته افغانستان لیکم AFGHANISTAN. نو اوس دلته افغانستان پوره دلته نه ځایږي، دا ځای ساحه چې د کمه ده، لکه افغانستان زیات حروف دي، نو هغه ټول حروف دلته نشي ځایېدای. نو دلته هغه او کټول لاندې وړي بیا دا ځای خالی پاتې کیږي. نو دا د کمپیوټر طریقه کار دی چې هغه څومره حروف بره ځایېږي هغه راوړي، بیا منفي نښه راوړي او بیا نور ښکته راوړي. دې منفي نښه هم دا ده چې دا مستقل الفاظ نه دي، بلکې دا جز د یو بل کلمې دي. نو دا اوس دلته یې راوړل، او که ته وایې چې دا کار نه کوي، که بره ځایېږي ځای دی کې، که نه یې لاندې دی راوړي. نو د ننني درس ته ځو، هوم او دا پیراګراف دلته ځو، دلته ورته وایي چې ډون هایپینیټ. هایپینیشن خو په تاسو پوه شوي، هایپینیشن یو حرف په دوه برخو باندې تقسیمول، نیم پاس راوړل، یو کلمه په دوه حصو تقسیمول، نیم پاس راوړل او نیم ښکته راوړل. نو ما ورته ویل چې ډون هایپینیټ که دا کار مه کوه. نو ګوره ټول افغانستان لفظ ښکته راوړ. نو دا په همدې ترتیب باندې تاسو هایپینیشن استعمالولی شئ. دا زموږ تاسو د پیراګراف ختم شلو. دې کې یو دا ټیب ده، ټیب چې استعمالېږي، ټیب زه دلته یو ځای تعینوم. دا پرونه حنیفي صاحب پوښتنه هم وکړله، د لاین نمبر مې ورکړی ختموم، هغوی ضرورت نشته دلته. دا ګوره دلته موږ تاسو خطکش دی، دا به تاسو ته ښکارېږي تر یو پورې، بیا 2 3 4 5 6. زه چې کله ټیپ بټن وهم، ټیپ بټن عادي حالاتو کې ګوره لږ لږ په خپل خاص ورکړل شوي اندازه باندې ټوپ وهي. زه یو جدول جوړم، فرضاً دلته شماره لیکم، تاسو دلته ورته دغه شماره ولیکم او بیا دوم بیا نوم لیکم، مختصر شکل سره زه دا تشریح کوم تاسو ته. نو دلته پیراګراف ته لاړ شو، بیا ان شاء الله پوهیږئ. پیراګراف ته چې لاړو، دلته ټیپ ته لاړې، دا ټیپ کېدای شي مخکې رام شي. دلته اوس زه یو اندازه ورته تعینوم چې زه کله ټیپ بټن وهم د یو پورې دې ځان ورسوي، څومره پورې دې ورسوي. دلته زه یو ورته لیکم، یو مې ورته ولیکل، او د شاته بیا داسې کرښه پرېږدي، شاته دې کرښه پرېږدي، نو دا سیټ کم، نو یو پورې یو حد تعین شوله. بیا بل ځل ټیپ چې زه ورکړم دا د 3 پورې ځان ورسوي، نو دلته 3 ورته لیکم، او بیا دلته کرښه ورکوم چې شاته دې کومه کرښه پرېږدي. نو هغې کې دا کرښه هم ورته ورکولی شو او دا هم ورته ورکولی شو. هغه موږ ورکوو، دلته دا هم ورته ورکړ، او بیا دا سیټ کړو. دا د دویم ټیپ شو. دریم ټیپ ورکوم چې فرضاً اخیره پورې 6 پورې ورسي، ځکه زموږ د پیج چې ده اخري حد 6 ده، 6.5 انچه ده. نو زه ورته وایم چې 6 پورې دا ټیپ دې ورسېږي، هغې ته دې دا فاصله ورکړي. او دا الاینمنټ څه مطلب ده؟ الاینمنټ مطلب دا ده چې په هغه ځای کې د دې لیکنه کوم طرف نه وکړي، سنټر نه دې وکړي، لیفټ نه، رایټ نه، بار نه، کوم ترتیب باندې. زه ورته وایم د اخري کې د نورو کې خو ما ښی طرف سلیکټ کړی و، لیکنه به له ښي طرفه چپ لوري ته روانه وي، او په دې یوه کې نه دی، په دې 6 نمبر کې هغې کې باید لیکنه سنټر نه کېږي. د دې 6 نه به که 2 حروف دې ولیکل، یو به ښي لاس ته لاړ شي، یو 2. که 4 دې ولیکل، 2 به ښي لاس ته لاړ شي، 2 چپ لاس ته لاړ شي. او که دلته زه لیفټ ورته انتخاب کوم، فرضاً د 5 کې، نو هغه به لیکنه کېږي، له د 5 نه به کېږي، لیکنه به چپې خواته روانه وي. او رایټ خو تاسو پوهېږئ چې رایټ ښي طرف نه چپ لوري ته روانه وي. نو زه دا ورته سلیکټ کوم، په دې کې مې سنټر ورته انتخاب کو، او اخري حد مې 6 ورته انتخاب کو، او کرښه لیډر مې دا ورته ورکو، یا بل مې ورته وکړو، یا نان مطلب هېڅ لیډر مه ورکو. دا مې سیټ کړل، چې دا مې سیټ کړل، نو دا تقریبا دا 3 ټیبه موږ ورته تعین کړل. دریم نمبر زه بیا دریم نمبر کې فرضاً که غواړئ چې دریم نمبر بیا هغې ترمیم کړئ، نو فرضاً زه دریم دلته کلیر کړم، او یا ښی او چپ هغه هم بیا بیرته واپس دغه کولی شو. نو دلته یې اوکې کوو. نو دلته وګوره دا د ټیب نښې دي، که تاسو ته ښکارېږي، اول ټیب ده، او د دې مخ چپ لوري ته ده. نو مطلب دا ده دا ښي طرف نه به لیکنه کوي، د دې هم ښي طرف ته ده، او د دې ګوره مخ دواړو طرفونو ده، منځ کې کرښه راغلې ده. نو دا ښی او چپ لوري ته به راځي. اوس د دې د استعمال طریقه څنګه ده؟ فرضاً اول کې زه ولیکم، دا به فرضاً شماره د لیکایي ما ډېره غټه کړې ده، دا په کار دا ده چې لږ وړه شي دلته.
زه دلته لیکم شماره او زومینګ به غټ کړم چې زومینګ کې تاسو ته ښکاره شي. دا دی دغه دا دی شماره. او دې نه وروسته زه ټیب وهم. نو ټیب چې مې ووهل ګوره هغه یو پورې ورسېدو. بیا زه دلته لیکم نوم او بیا دلته یا دلته او نوم هر څه هغه خو بیا تاسو دغه یو لیست جوړوئ. دلته فرضاً تفصیل لیکو. نو دا تفصیل مې ولیکل او بیا ټیب ورته ورکړه. او ګوره دا لیفت دا سنټر کې به لیکنه کېږي دواړو طرفو ته ځي. دلته به فرضاً ورته ولیکو ولایت یا تنخواه به ورته ولیکو. فرضاً دا تنخواه. اوس دا تنخواه ولیکل شو. نو تنخواه ګوره دواړو طرفو ته روانه ده که تاسو ورته متوجه یاست. اوس زه بیا انټر ورکوم په همدې ترتیب باندې زه دلته یو لیکم. نو دلته مې یو ولیکل، یو شماره یو ده او نوم چې ده احمد الله خان ده روان ده چپ لوري ته. بیا زه ورته ورکړم نو همداسې تفصیل کې بیا ورته ولیکم چې فرضاً هر څه چې تاسو تفصیل کې لیکئ فرضاً د کوم ځای اوسېدونکی ده او یا څه کار ده هغه جدول مطابق خبره به لیکئ. فرضاً دلته وایي پیسې راوړې دي یا یې چا سره څه حسابي ده مال یې راوړی ده. نو دلته به ولیکئ چې کابل نه فرضاً څومره جوړې مال 50 جوړې مال راوړی نه. دا بیا بل ټیب ورکوم د زی تنخواه ته یا قیمت دلته ورکولی شو. هغه ته به موږ ورته ولیکو عدد به ورته ولیکو. فرضاً دا ګوره دواړو خواو ته تقسیمیږي. اخوا ته هم روان ده ښي لوري ته هم روان ده. ځکه هلته موږ سنټر ورته انتخاب کړی. نو د ټیپ په توسط سره دا ډېر منظم جدول جوړیږي یا ډېر منظم لیست جوړیږي. اوس که تاسو دلته لیکنه کوئ دا دوم شولو په زر دلته لیکئ که نه بیا دلته دا تفصیل لیکئ او دلته تنخواه لیکئ. نو دا تنخواه ده یا مصرف ده. نو بیا دلته دریم نمبر ده. په دې ترتیب که تاسو روان یاست دومره زر دغه یو لیست جوړیږي چې پوښتنه یې مه کوه. بس ډېر ښه مزدار منظم او ښه ښایسته لیست جوړیږي. که تاسو د فونټ سایز غټوئ ډیزاین جوړوئ دا نو دا ټول د څه چې د ټیب په توسط باندې دا کار وشو. نو دلته ځو ټیب ته او که تاسو دې کارونو نه چې یاره دا لرې کومه نو دې ځینه هم دا کلیر کولی شي. او بل دا ده چې دا شی دلته غوږ نه ونیسئ او بس هاخوا یې کش کړئ. دا دې ځینه به داسې ختمیږي. زه نه ختموم وي دي. نو په همدې ترتیب باندې موږ ټیب جوړولی شو. دې نه وروسته موږ ځو همدې مینو کې سټایل ته ځو. سټایل موږ لیکنې ته یو ډیزاین ورکوو. کله کله ته غواړې یو کتاب په یو خاص پیراګراف او خاص سایز کې ولیکو. زه بیا پاس ځم. موږ غالبا دلته څه لیکنه هم کړې وه هغه لیکنې ته ورځم. دا اوس فرضاً دا پیراګراف دی. زه غواړم چې همیشه پیراګراف په خاص سټایل کې ولیکم. فرضاً جسټیفای دی سایز دی 14 پښتو کورول کې دا پیراګراف لیکل شوی بولډ دی منځ کې د فاصلې ونه لري. دا پیراګراف کې چې موږ څومره اپشنې کار کړلې دا ټولې موږ استعمالولی شو. نو دې ته وایي سټایل. نو سټایل دلته مختلف سټایلونه دي. فرضاً دا نارمل سټایل دی. زه اوس که دا اپلای کړم ما تاسو ته مخکې وویل چې دا اکثر انګلیش لپاره عیار شوي پښتو لیکنه کې موږ به خاص سټایل جوړو. نو دلته کو دا ګوره هغه سایز یې مور وړوکی کو فونټ یې مور بدل کو خپل هغه سټایل ته یې واړول خپل سایز او اندازه چې کوم تعین شوي وه. دلته دا بیا بل سټایل د نو سپیسینګ دا د هیډینګ لپاره سایز دا رنګ یې بدل کو. نو داسې مختلف سایزونه سایز تاسو دلته نوم یو سایز جوړولی شئ او هغې ته نوم ورکوئ. خو موږ کله دلته اختیاري شکل سره سایز جوړ کو یا سټایل جوړ کو هغه سټایل بیا موږ ته نقصان یو وخت کې کوي. نقصان دا کوي موږ یو سټایل جوړ کړی د فرضاً احمد په نوم هم سټایل دلته لیکلی ده. دلته د هر سټایل خپل نوم ده. موږ احمد په نوم سټایل جوړ کړو هغې کې مو ورته وویل چې سایز د فونټ رسم الخط سایز د 15 وي فونټ د نارنج وي او رنګ د دا وي بولډ وي ایټالیک دی وي د فونټ سایز د دا وي یو 25 کمانډ هم په اجرا کړه. بیا چې کله موږ وینډو بدله کړو ډېر خلکو کتابونه لیکلي نو بیا دنه داسې هېري سټایل ما څه نوم باندې جوړ کړی دا سټایل یو نقصان لري چې دا مستقل شکل سره نشي سیف کېدای. لکه موږ دا فونټونه کمپیوټر کې ساتلي کله وینډو بدله کړو فونټونه بیا ور واچو نو زموږ لیکنې سره فونټ اتومات ارتباط پیدا کوي فونټ بیرته صحیح حالت ته لاړ شي. نو که موږ دلته سټایل جوړ کړی سټایل چې بیا کله تا کمپیوټر دا کوم چې کمپیوټر اتومات سټایل دی دا خاص راځي کدي کې تا کار کړی دا تاسو ستونزې سره نه مخ کوي. که تا خود ساخته
په خپل نوم باندې سټایل جوړ کړی نو بیا که ته وینډو انسټال کړې نو ستا سټایل بیا ستا لپاره غټ دردسر جوړېږي بیا به هغه لیکنه ټوله ګډه وډه هغې باندې به ته بیا ډېر زیات محنت کوې نو بهتر طریقه دا ده چې سټایل موږ هغه جوړ نه کړو دې کې څه ترمیم راولو او تغییرات راولو هغې کې بیا مشکل نه جوړېږي سټایل کې تر ټولو نه عمده چې استعمالېږي یو خو نارمل عام د پیراګراف سټایلونه دي یو دا ده دلته لیکلي هیډینګ 1 او هیډینګ 2 دا د عنوان لپاره استعمالېږي عنوان لپاره داسې استعمالېږي دا هم تاسو لکه دلته اوس موږ دا سټایلونه اپلای کوو که نه هلته بره نومونه لیکل شي دلته اوس افغانستان ده د افغانستان باندې سټایل نه دی اپلای شوی زه دې باندې هیډینګ 1 اپلای کوم هیډینګ مطلب دا د عنوان ده دا عنوان مې اپلای کوم نو او بل په کابل ټکي باندې دې ته ښه متوجه دې باندې هیډینګ 1 ده دې باندې هیډینګ 2 اپلای کوم هیډینګ 2 مې راوسته دا مې عنوان جوړ شو او دا هم عنوان جوړ شو دواړه عنوانونه جوړ شولو نو چې دواړه یو هیډینګ 2 ده او یو هیډینګ 1 جوړ شولو د هیډینګ 1 او د هیډینګ 2 فرق څه ده یا هیډینګ 3 جوړ شولو لکه اوس پغمان چې ده دا هیډینګ 3 ده نو دا هم زه سلیکټ کړم دا به هیډینګ 3 راشي دا ځکه دا د کابل مربوط ده نو درې هیډینګ موږ جوړ کړو موږ لپاره څه طریقه ده دا خو تیار هیډینګ جوړ شوی ده زه ورته وایم چې د دې رسم الخط زما خوښ نه ده دا خپلې خوښې رسم الخط جوړو دا افغانستان دا رسم الخط مې ورکړلو دا چې موږ ته ورکړو سایز یې 14 ده زه وایم چې سایز یې لږ غټ کړه زما دې نه لږ غټ پکار دی دا که ته غواړې رنګ یې بدل کړې کلر پرنټ ایستل غواړې سور رنګ ورته ورکړه دا دې ورته ورکړو بس صحیح شو دا ستا د هیډینګ 1 خاصیت شو خصوصیات شو نور که بولډ ایټالیک انډرلاین او څومره کمانډونه پې اپلای کوي هغه هم کولی شي دا بیا ستا هیډینګ 2 ده هیډینګ 2 دلته ګوره اتومات څه دلته باندې کلیک کې ګوره هیډینګ 1 باندې دایره راتاو شي چوکاټ راتاو شي او که د دوم باندې کلیک کې هیډینګ 2 باندې او که درېیم باندې کلیک کې هیډینګ 3 باندې راتاو شي داسې هیډینګ 3 4 5 6 7 دا ډېر دی عنوانونو خو څه حد نشته نو موږ دا دوم تعیین کړو دې کې هماغه رسم الخط نارنج والا یا فرضاً یو بل رسم الخط موږ هغه دې کې دا لیکل غواړو او پاتې شو د دې سایز هم لږ غټ و دا هیډینګ 2 په دې کې کو او د دې رنګ ورته ورکوو دې ته فرضاً سور په ځای باندې داسې شین رنګ ورکوو بیا دلته دا دوم ته راځو پغمان دا هم څه ده هیډینګ 3 ده د دې ته هم رسم الخط بدلوو فرضاً دې ته دا یو رسم الخط ورکوو سایز هم د دې غټو موږ تاسو یو قاعده ویلې وه دا هیډینګ 1 به ټولو نه غټ بیا به هیډینګ 2 د هغې نه لږ وړوکی هیډینګ 3 به هغې نه هم لږ وړوکی نو دا په موږ داسې نشو کولی چې دا هیډینګ 3 د هیډینګ 1 نه د اول عنوان نه غټ کړو نو موږ دا جوړ کړل دلته او دې ته هم فرضاً زه رنګ خو عام دغه تعامل نه استعمالېږي زه دې ته هم یو رنګ ورکوم فرضاً دې ته دا رنګ مې ورته ورکړ اوس دا جوړ شو ته وایې چې دا ما سره 500 عنوانونه دا به زه څنګه کوم بله موږ درس ویلی و چې ما تاسو ته ویلي چې بورس ډېر فعال شی ده او دا هر ځای ته ځان نه باسي نو دا په هر دغه کې کار کوي افغانستان ټکي باندې زه کلیک کوم نو دلته دا به بورس به راواخلم چون دلته بل هیډینګ 1 چې دا موږ سره نشته غالبا یو پاکستان موږ لیکلی یو هغه هم نه ده سیف شوی نو فرضاً موږ غواړو یو بل قندهار ولیکو دا دغه د هیډینګ 1 شولو هغه هم غټ هیډینګ اگر چې قندهار خو دوم هیډینګ راځي دوم عنوان راځي خو بهر ترتیب موږ سره بل نشته او بل دا د کابل دی دا هیډینګ 2 ده بیا د بورس دوه وارې کلیک کوم نو دا دې مربوط چې څومره ولایات دي دې باندې اپلای کوم لوګر دی او بیا مزار دی کندهار خو موږ هیډینګ 1 کو ننګرهار دی او بیا غزنی خوست او زابل ګوره اتومات هغه رنګ اخلي دا دوم هیډینګ شولو او درېیم هیډینګ دپاره موږ بیا بورس دوه وارې کلیک کوو دا خو درېیم هیډینګ ده ولسوالیانې دي نو دلته هره ولسوالي چې راځي هغې باندې کلیک کوو بس هغه به د درېیم هیډینګ ته اوړي دوبندي دا ټول درېیم هیډینګ ته واوښته نو اوس د دې فایده څه ده د دې فایده چې تاسو وایئ زه دومره تقریر سم کړی ده د دې فایده څه ده دا خو مخکې موږ لکه موږ ته یې ګټه څه ده د دې ګټه دا ده چې که اوس موږ غواړو د دې دا زموږ عنوانونه دي دا خو د دې منځ کې خو به لیکنه شوې وي دا اوس موږ همغه صفحه ده نو دا اوس افغانستان ده د افغانستان متعلق موضوع ګوره دلته ډېرو صفحو کې لیکل شوې ده بیا کابل ده د کابل متعلق بیا ډېرو صفحو کې لیکل شوې ده بیا د موسهي پغمان متعلق موضوع بیا د هرات متعلق موضوع دلته
لوګر همداسې دا ټول مختلفو صفو کې لیکل شوي دي. نو دا زه صفحې کنټرول انټر وهم صفحې زیاتېږي روانې دي. نو دا اوس د منځ کې خو طبعا موضوع لیکل شوي دا خو د اختصار لپاره ما د منځ موضوع ترې حذف کړې ده هغه نشته. نو دا اوس داسې موږ چې اوس ولیکل شو نو اوس د دې لپاره موږ فایده یې څه ده د دې چې کله موږ ریفرنس ته لاړ شو او دلته ټیبل اف کانټینټس ورته وایي موږ ته د دې فهرست راکوي اتومات شکل سره. دا اوس فهرست ما اگر چې اخر کې درس ویل خو چې دلته ځای راغی دا یو حده پورې به ووایو که نه. نو دا دلته زه دا ملګری ماوس ته مخ وروه که نه تا ته موږ متوجه شو نو ټول درس د ملګرو توجه خرابوي. نو دلته دغه ته لاړ ټیبل اف کانټینټس دلته م ځای تعین کړی ټیبل اف کانټینټس ورته ښیي چې ما ته ټیبل اف کانټینټس راکوه. دلته دا کسټم ټیبل اف کانټینټ کوو اوس اتومات به دا انتخابوو ورته. نو اوس همغسې په کوم ترتیب باندې موږ دغه جوړ کړی وګوره د هغې مطابق ډېر خوندور فهرست راته راکړو. ګوره دلته افغانستان د اوله صفحه کې ده کابل بیا کابل ګوره لږ دننه لیکلی دا مطلب دوم هیډینګ دی دا بل دریم هیډینګ د هغې لږ مخکې لیکلی. نو هر یو کندهار ګوره هیډینګ ون د هغې غټ لیکلی ټولو کې. نو دا ښه مجهز منظم فهرست یې راکړو. که دې کې اوس فرضاً د دې اسانه وخت ختمېدو والا ده. اوس دلته فرضاً خوست چې ده په څومه صفحه کې ده ته چارې صفحې ته تلل غواړې اوس زابل ده یا ننګرهار ده یا دوبندي کنټرول بټن به ونیسئ دې باندې به کلیک کړئ نو تاسو همغه دوبندي موضوع ته رسوي هغه مطالعه کوي ګوري. اوس زه کنټرول انټر وهم دوبندي مخکې په یو صفحه کې وله اوس د 33مې صفحې ته لا نو اوس به څه کېږي هلته خو فهرست غلط شولو. فهرست کې دلته دوبندي لیکلي ده دوبندي دا ده دوبندي په 29مه صفحه کې ده هلته ما کنټرول انټر وهل نوره لیکنه رانه پاتې وه هغه 33مې صفحې ته ولاړ. نو اوس به څه کې غلط شو نو دې باندې صرف رایټ کلیک به یو وکړئ او دلته به ورته ووایي اپډیټ فیلډ به ورته وایي اپډیټ فیلډ کې به ورته وایي صرف نمبر راته اپډیټ کړه. دا انشاءالله بیا بل ځل هم وایو ځکه دا درس ولا سختېږم زه نه پوهېږم تفصیل ورته زیات ورکړم ولې نه کړم او څه طریقې سره. نو تاسو که لږ ماته بیا ډاډ راکړئ چې همداسې سطحي سرسرکي غوندې ووایو کېدای چې زر به ختم شي او که لږ تفصیلي درس وایو بیا به لږ وخت اخلي ځکه دا ډېر اهم کمانډونه دي. موږ ته د روزمره کار په اوږدو کې دا راته ډېر ضرورت پېښېږي. ډېر کسان دي هغه کار په 2-3 غنټو کې کوي. که موږ فرضاً دا فهرست دا چې ته اختیاري شکل سره عادي حالت کې جوړوي دا په 6 غنټو کې هم نه جوړېږي. خو موږ تاسو دلته په لږ وخت کې جوړ کړو. نو زه دا اپډیټ پیج نمبر کوم نو دوبندي اوس وګورو مخکې 28مه صفحه لیکل شوې وه دا دوبندي دلته لیکل شوی 28مه اوس 33 راغی. نو دا فرق به راځي. نو انشاءالله همدا موږ تاسو د درس پایو فهرست هم وویل او هغه د هوم مینو کې چې د پیراګراف متعلق او سټایل دا ټول مو او سبا زموږ تاسو موضوع چې د فایند د دم ډېره اهمه او ډېره مزیداره موضوع ده هغې په توسط موږ ډېر کارونه کولی شو. سبا به انشاءالله دا سبا خو انشاءالله پریکټس ورځ ده د نور زاړه درس متعلق هم څه وکړو بله ورځ به بیا دا وایو. نور که وخت ختمیږي الله مو حافظ او ناصر شه او که کوم ملګري سره پوښتنه یې نو پوښتنه کولی شئ.